بسم الله الرحمن الرحیم ذهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. لیدونکو په نن ویډیو کې په دې باندې خبره وکړو چې چټ جی پی ټي څه شی دی، څه فایده لري او موږ ته څه ګټه راکولی شي او د استعمال طریقې څنګه ده، په کومو برخو کې موږ دا استفاده کولی شو. نو مکمل تشریح به وي په چټ جی پی ټي باندې په دغه ویډیو کې. که چېرته تاسو چټ جی پی ټي په اړه نه پوهیږئ یا معلومات مو کم وي، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ. انشاءالله زه تاسو مکمل په دې باندې پوهه کوم چې چټ جی پی ټي موږ سره څومره مرسته کولی شي په ژوند چارو کې، او څومره په زده کړو برخه کې، څومره په دیني اړخ کې، څومره په هر برخه چې تاسو وغواړئ په دې کې موږ سره څومره مرسته کولی شي. نو راځو ویډیو په طرف باندې. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم، یو درخواست کوم له هغه کسان نه چې کوم ذهین افیشل یوټیوب چینل کې نوي دي یا اول ځل دپاره دغه ویډیو ګوري، نو زموږ یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. ها راځو چټ جی پی ټي ته. تاسو به دغه اپلیکیشن پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. همدغسې څنګه لیکل شوی دغسې نوم ولیکئ په سرچ کې، صحیح ده، او تاسو دا ډاونلوډ کړئ. کله چې تاسو دا ډاونلوډ کړو اوپن دې کړئ. زه سر نه مکمل طریقه تاسو ته وښیم، تاسو مکمل طریقه وګورئ، اکاونټ جوړول طریقه هم درته وښیم. په دې خاطر ما سر نه کو چې تاسو پوه شئ. زیات کسان نه پوهېږي، اول ځل دپاره وي مقصد چټ جی پی ټي استفاده کوي. نو تاسو چې کله ډاونلوډ کړو، تاسو ته به دغه شانتې صفحه راشي، اوپن هم چې کړو. بل خبره دا کومه چې چټ جی پی ټي یو څه موده وړاندې لکه فکر کومه یو نیم کال یا 2 کاله به کېږي چې دا جوړ شوی دی، یا 1.5 کال ممکن. نو هغې نه وروسته تر ډېر وخته پورې دا په دې کې اکاونټ نه جوړېدی، یعنې افغانستان کې اویلیبل نه و، افغانستان کې نه ډاونلوډ کېدو، نه چا پکې کار کولی شو. خارجي نمبر به دې جوړو، بیا د هغې نه بعد به تا په وي پي این باندې دا ډاونلوډ کوو، یا به ویب سایټ کې به کار کوو، اپلیکیشن هم نه و، نو هلته به تا کار کوو په وي پي این طریقه باندې، نو ډېر مشکل و. نو هغې نه وروسته بیا افغانستان کې اویلیبل شو. خو بیا بل مشکل دا و چې پښتو ژبه باندې دا نه پوهېده، یعنې پښتو ژبه باندې لیکل کولی شو، نه تا چې څه ورته نه به پوهېدو، یعنې په فارسي او انګلیسي عربي هره ژبه پوهېدو، خو پښتو باندې نه پوهېدو. او اوس وخت کې یو خوشخبری، یو ښه خبر دا دی چې پښتو ژبه یو میاشت مخکې ور اضافه شوله. دومره وخت نه کېږي، میاشت به هم لا نه کېږي. ما پرې ویډیو په دې خاطر جوړه کړله چې اوس ښه د فایدې وخت دی، یو ښه د صحیح وخت دی چې تاسو دا استفاده کړئ په هره برخه کې. یعنې اوس پښتو ژبه باندې مکمل ښه صحیح پوهېږي. زه به تاسو ته مکمل طریقه وښیم چې څنګه تاسو دا مقصد ځینې وخت شاید ځینې کسان دا استفاده کوي خو پښتو غلطه ګډه وډه ورته لیکي، نو هغه به هم زه تاسو په دې کې پوهه کوم. سمه ده. ښه اوس راځو دا څه کوو، مخکې ځو په دې کې. دلته به تاسو چې کله اوپن کړو، تاسو دا صفحه راشي، بیا به تاسو کنټینیو ووهئ. کله چې تاسو کنټینیو ووهل، ګوره تاسو ته اوس هم هغه شته د اجازه چې تاسو میسج وکړئ، خو تاسو ته به سم ځواب نه درکوي. د دې لپاره چې تاسو ته ښه صحیح دقیق ځواب درکړي، ښه استفاده ترې وکړئ، ښه صفحه پښتو واضحه ولیکي، نو تاسو ساین اپ باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. کله چې تاسو ساین اپ باندې کلیک وکړو، تاسو کنټینیو ویت جیمیل به ووهئ. دا به تاسو ووهئ. ما خو اکاونټ جوړ کړی دی، زه به لاګین ووهم. سمه، تاسو ته ووهئ، خپل جیمیل ورته انتخاب کړئ، هلته برډ ډیټ ورته انتخاب کړئ، مثلا 2000 کال اول میاشتې اول، او کنټینیو کړئ. نور شی پکې نشته دی. زه به لاګین شم، دلته به بیا کنټینیو ویت ګوګل ووهئ. دا د زما اکاونټ لاګین شو. نو چې کله لاګین شو، بیا به کنټینیو ووهئ. نو کله چې لاګین شي، تاسو به دا معلومات کېږي چې په دغه پاس برخه کې ساین اپ به تاسو سره نه وي. سمه ده. اول چې ساین اپ و، اوس نشته دی. نو اوس ما سره خپل اکاونټ لاګین شو. ګورئ په دې چټ جی پی ټي فایده اوس تاسو ته وښیم. اوس تاسو په ذهن کې څه پوښتنه ده چې هره برخه کې وي، اگر که دیني وي، که اجتماعي وي، که په زده کړو برخه کې، که په چې هره برخه کې، په طب برخه کې وي، که په هره برخه کې تاسو پوښتنه لرئ په ذهن کې، نو دې ته ولیکه. خو مخکې له دې چې تاسو کار شروع کړئ، اول به تاسو پښتو ژبه باندې راډوئ. مقصد تاسو ته پښتو شروع کړئ. دلته به تاسو څه ورته لیکئ؟ په تاسو ورته لیکئ سلام. فرض مثال اوس سهار دی که نه، سهار په خیر. چې تاسو سره پښتو شروع کړي، کله چې تاسو سلام ورته ولیکئ، زیاتره دا فارسي شروع کړي. ګوره ولیکل وعلیکم السلام، سهار په خیر، څنګه کولی شم مرسته در سره وکړم. اوس نو تاسو پوښتنې ته کوئ پښتو کې، ټول مکمل باندې به تاسو ته پښتو کې درکوي. ښه، اوس تاسو یو پوښتنه ترې وکړئ چې هغه تاسو
تاسو په ذهن کې څنګه یې؟ زه به اول اسلامي پوښتنه ترې وکړم چې آیا ماته صحیح ځواب راکوي که صحیح ځواب نه راکوي. سمه ده، زه به ورته ولیکم اسلام بناوې څو دي او کومې صحیح ده، نومونه یې ولیکه. ګوره اوس ورته د اسلام بنسټیزه توګه 5 بناوې اساسي ارکان لري. لاندې ډول دي: شهادت کلمه ده، لمونځ دی، روژه ده، زکات او حج دی. ګوره څومره ښایسته دقیق ډول موږ ته معلومات راکړه. مکمل دا دیني برخه شو. تاسو په دې کې نور ترجمې برخه کې هم تاسو پوښتنه کولی شئ. فرض مثال زه ورته وایم د صورت لومړی 2 آیاته راته ترجمه کړه. صحیح ده، ښه. ګوره اوس د دې ترجمې ته دې خو اول ولیکل اول آیت الف لام میم دی. الف لام میم فقط الف لام میم لیکلی. دویم آیت دی ډایرکټ ترجمه لیکلی، یعنی دغه کتاب بېشکه د الله تعالی کتاب دی، په دې کتاب کې هیڅ شک نشته، دا پرهیزګارانو لپاره هدایت دی. ګوره څومره ښایسته. دویم آیت ترجمه اول آیت الف لام میم دی او دویم آیات ترجمه موږ ته ډایرکټ ولیکل. مقصد الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، یعنی د دې ځای پورې د دې ترجمه وکړله. مکمل تاسو دا دینی برخه شو. که چېرته تاسو بلې برخې ته راشئ، فرض مثال طبي برخې ته راشئ، نو زه ورته لیکم چې تاسو دې کې ډېر ښایسته هر رقم پوښتنه لرئ هغه کولی شئ. زه ورته لیکم زما سر درد کوي، کومې ګولۍ وخورم. ګوره اوس ورته ګوره د سر درد لپاره څو ډوله درمل شتون لري چې پرته له نسخې اخیستل کېږي. ځینې عام درد وژونکي درمل د معمولا سر درد لپاره کارول کېږي. ګورې دغه آیبروفین دی، دا نومونه دي، دغه ګولۍ چې کومې دي وایي دا تاسو سر درد لپاره کارولی شئ. نور یې ویلي وي تاسو د دې لارښوونې دقت سره ولولئ، تعقیب یې کړئ. او نور خبرې هم لیکلي دي، وایي که چېرته تاسو سر درد دوام ولري یا شدید وي نو غوره دا ده چې ډاکټر ته مراجعه وکړئ. ګوره دومره ښایسته لارښوونې تاسو ته کوي چې هره برخه کې تاسو پوښتنه ترې وکړئ، تاسو ته ښه صحیح او دقیق ځواب درکوي. یو بله پوښتنه زه ترې کوم، فرض مثال راځم جلال آباد په اړه زه ته پوښتنه کوم چې تاسو جلال آباد ښار په اړه لنډ معلومات راکړه. ګوره څومره چې تاسو ورته ووایئ هغومره درته لیکي. د وایي جلال آباد افغانستان په ختیځ کې پروت ښار دی او ننګرهار ولایت مرکز دی. دا ښار تودو هوا او حاصلخیزو ځمکو لپاره مشهور دی او له ګڼو میوو لکه نارنج، زردالو سره پېژندل کېږي. جلال آباد د ستراتیژیک موقعیت له امله یو مهم سوداګریز مرکز دی چې د کابل او پېښور ترمنځ پروت دی. څومره دقیق او څومره ښایسته معلومات یې ورکړه. ګوره که تاسو سره په فرض مثال کتاب موجود نه وي دا اوس، نو د دې وخت نه دی چې تاسو لاړ شئ کتابخانې ته او معلوماتو لپاره تاسو کتاب واخلئ. ساده راشئ، چټ جي پي ټي ډاونلوډ کړئ او هر ډول پوښتنه چې تاسو لرئ تاسو دلته کولی شئ. مکمل ښایسته پښتو ژبه باندې ښه ساده هېڅ داسې نشته چې تاسو ته ټرانسلیټ باندې مقصد معنا درکړي، یعنې تاسو داسې معنا درکړي چې پوهېږئ نه ټکي په ټکي انګلیسي معنا. دا ګورئ دا ټرانسلیټ معنا نه ده، دا ښه صحیح پښتو ده څنګه چې مونږ لیکو. دې کې بله خبره دا ده په دې کې هر نقطه هم مراعات شوې ده ګرامري لحاظ سره، چې کوم ځای کې نقطه راځي په کوم ځای کې کامه راځي هغه مکمل مراعات شوې ده. نو دې نه تاسو په هره برخه کې چې کوم ځای کې تاسو پوښتنه لرئ، اسلامي، اجتماعي، مقصد د زده کړو په هره برخه کې، په انګلیسي کې، په هر ژبه کې، په هر ځای کې تاسو پوښتنه ترې کولی شئ. ګورئ تاسو د دې نه یو ژبه هم زده کولی شئ. زه ورته وایم
تاسو به اول دا ښه صحیح پوه کوئ. ګوره چې ښه صحیح پوه کوئ بیا تاسو ته ښه ځواب درکوي. زه ورته وایم زه غواړم عربي ژبه زده کړم. ما ته لومړۍ ورځې درس ووایه. ښه اوس ګوره دا به څه وایي. لومړی ښه اوس به وګورو. د عربي ژبې ګوره زده کړې دپاره اوس دې کې تاسو هره ژبه هم زده کولی شئ. ګوره دې کې اوس لیکلي ما ورته لومړۍ ورځ درس ته وایي. لومړی درس دا د اساسي عبارتونه دي. ښه سلام او احوال پوښتنه ده. وایي سلام سلام، وعلیکم سلام وعلیکم سلام. مثلا یو شی دی سره کیف حالک، کیف حالک دویم ځل هم لیکلی یعنې څنګه یې. ګوره څومره ښایسته نارینه ته به تاسو دا استعمالولی شئ. بل لیکلي کیف حالکی څنګه یې یعنې ښځې ته ښځینه ته تاسو دا استعمالولی شئ. انا بخیر شکرا، مقصد انا بخیر شکرا زه ښه یم مننه. ما اسمک ستا نوم څه دی نارینه ته مقصد دا استعمالولی شئ. ما اسمکې مقصد ستا نوم څه دی ښځینه ته دا استعمالولی شئ. څومره ښایسته یو ژبه تاسو زده کولی شئ. د دې نه هره برخه کې تاسو استفاده کولی شئ. ګورئ نور تاسو خپله اوس په دې باندې سرچ وکئ چې کومه برخه زه دې نه زده کړم، کوم څه زده کړم، چې څه مشوره تاسو غواړئ تاسو درکوي، چې څه کومه ژبه غواړئ زده کوي، کوم دیني پوښتنه ولرئ درته ځوابوي، چې هره برخه کې تاسو ته مشکل وي فقط دې سره شریکوه. نو په دې هیله چې دغه چټ جی پي ټي په اړه کومه ما معلوماتي ویډیو وي او دا مو خوښه شوې وي، که چېرته تاسو دا خوښه شوې وي ضرور یې له نورو ملګرو سره شریکه کړئ. هغوی به هم خبر شي، هغوی به مشکل لري، شاید یو څوک داسې مشکل ولري په یو برخه کې، په زده کړو کې، په هر ځای کې وي چې هغه هېڅ ځوابېږي نه، یعنې څوک په نه پوهېږي چې څنګه ځواب شي، یا ډېر خلک په هغې ځواب کولو کې ناتوانه وي. نو تاسو دغه ورته وښایئ، درته انشاءالله 100% ځواب وي چې هر رقم پوښتنه وي. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور د سره لایک کړئ، کمنټ وکړئ. که چېرته مو خوښه شوې وي کمنټ هم راته وکړئ. په دې خاطر موږ دې سره یو اندازه تشویق کېږو ستاسو مثبتو کمنټونو سره، او موږ لا ښه د دې نه ښې ویډیو جوړوو. نو تر بلې ویډیو په خدای سپارم. د الله په امان.